د پلازمینې اسلام آباد په ځنګلونو کې ورلګېدنه رامنځته شوې ده. وروستۍ خبره ده چې د هندوستان په ځینو برخو کې د تودوخې د نوې څپې له امله 54 کسان مړه شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځنګلونو کې ورلګېدنه رامنځته شوې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د ګرمې هوا له امله ورلګېدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. په اسلام آباد کې د پولیسو افسر سهیل خان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اورونه د تودوخې هوا له امله لګېدلي که چا قصدن ځنګلونو ته اور ورته کړی. د نوموړي په وینا چې ستونزه دا ده چې د اسلام آباد په غرنۍ سیمې کې اطفایې هم نشي پرده کېدای. د اسلام آباد پولیسو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي. نن په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ 41 ته رسیدلې ده. وروستۍ خبره ده چې د هندوستان په ځینو برخو کې د تودوخې د نوې څپې له امله 54 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د هندوستان په ځینو برخو کې د تودوخې سختې څپې روانې دي او له امله یې تر دې مهاله د 54 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي چې ډېری یې په بهار ایالت کې دي. د ډیلي په ګډون د شمالي هند په ډېری برخو کې د باران او طوفان وړاندوینه هم شوې ده. د هندوستان د هوا پیژندنې ادارې په وینا د مۍ له 11 څخه د جون تر 2 نیټې پورې د هندوستان په شمال لویدیځ کې د تالاندې او برېښنا سره د باران وړاندوینه هم شوې ده.